السلام علیکم. زیم بخت الله جان حسرت او تاسو ګورئ په پښتو پوینټ ټي وي باندې د نن ورځې تر دې دمه خبرونه. د ټولو اول سر خبرونه. کرونا وایرس په تیرو 40 غنټو کې 71 کسان نور ووژل. په ملک کې د کرونا وایرس د فعال مریضانو شمیره د 40,000 نه سیوا شوې ده. وفاقي وزیر تعلیم ویلي دی چې په مارچ کې شروع کېدونکي امتحانات مؤخر کېدای شي. وزیراعظم عمران خان د حکومت د نوي کال لپاره 2 اهداف مقرر کړي دي. دا خبره وزیراعظم عمران خان د اعلی سطحي اجلاس د صدارت په موقع کړې ده. د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی محمود خان د اعلی سطحي اجلاس صدارت کړی دی. بل اړخ ته وزیر اعلی د وفاقي وزیر داخله شیخ رشید سره ملاقات کړی دی. وفاقي وزیر داخله شیخ رشید ویلي دی چې مولانا فضل الرحمن په پردي واده کې د عبدالله دیوانه کردار کوي. د ساينس او ټکنالوژي وفاقي وزیر فواد چودھری ویلي دی چې د نوي کال په اولنۍ سه ماهي کې به کرونا او PDM دواړه ختم شي. کتونکو تاسو په سکرین باندې په دې تصویر کې ګورئ دا د پیښور پریس کلب د نوي منتخب شوي کابینې ارکان دي. د فردوس شقاوان په موټرسایکل چلولو باندې خلک حیران پاتې شو. بل اړخ ته د وزیر اعلی د اطلاعاتو لپاره معاون خصوصي کامران بنگش او DG انفارمیشن امداد الله د پیښور پریس کلب دوره وکړه او نوی منتخب شوی کابینې ته مبارکي ورکړه. IG خیبر پښتونخوا ډاکټر ثناء الله عباسي په کرک کې د سوځولې شوي مندر دوره وکړه. د لاهور CCPO عمر شیخ د خپلې عهدې نه لرې کړی شوی دی. د برطانیې هائی کورټ د نیب د غیر ملکی اساسو د ریکوري د پرم براډشټ LLC د عدم ادایګۍ باندې پاکستان هائی کمیشن ته د 4.5 ارب روپو د جرمانې ادا کولو حکم ورکړی دی. ایرانی صدر حسن روحانی د نوي سال په آغاز باندې د قدس فورس د سربراہ جنرال قاسم سلیمانی د قتل د بدلې د اخیستلو عزم دوهراو کړی دی. د شام او د عراق په سرحد باندې په پوځي قافله باندې د دهشتګردو په حمله کې په لویه پیمانه باندې مرګ جوړه شوې ده. پاکستان کرکټ بورډ د کال 2000 د ایوارډونو اعلان کړی دی. مشرف ویلي دی چې د اولنی ټیسټ میچ غلطۍ به په دویم ټیسټ میچ کې نشي دوهراولی. په خیبر پښتونخوا کې یخني هغسې لا په زور کې ده. اوس د دې خبرونو تفصیل.
په ملک کې د کرونا وایرس د فعال مریضانو شمیره د 40,000 نه سیوا شوې ده. په تېرو 24 غنټو کې کرونا وایرس په ملک کې 71 کسان نور ووژل. څنګه په تېرو 24 غنټو کې په ملک کې د کرونا وایرس 40,000 یو کم 40 ټیسټونه شوي دي. همدارنګه په ملک کې تر اوسه پورې د کرونا وایرس د ټولو ټیسټونو شمیره 63,340,100 وشوه. وزیر تعلیم ویلي دی چې په مارچ کې شروع کېدونکي امتحانونه د کرونا وایرس په وجه باندې وروستو کېدی شي. د زیاته کړې ده چې د ګرمۍ چوټیانې به کمولی شي. بل اړخ ته د پرایویټ سکولونو د سپریم کونسل نمایندګانو په هر صورت باندې په 11 جنوري باندې د سکولونو د کولاولو فیصله کړې ده. صدر عمران خان د حکومت د نوي کال دپاره 2 اهداف مقرر کړي دي. په دغه اهدافو کې اولنی هدف د صحت د مفت سهولتونو فراهمي او دویم هدف چې څوک وږي اوده نشي پروګرام دی. دا خبره وزیر اعظم عمران خان د یو اعلی سطحي اجلاس د صدارت په موقع کړې ده. خیبر پښتونخوا وزیر اعلی محمود خان ویلي دي چې د محکمه مال د سرویس ډیلیوري سنټر د فعال ډیجیټلایزیشن د زر تر زره مکمل کړی شي. زیاته کړه چې د فرد اجرا د ځمکې انتقال او د رجسټرۍ سره د ټول امور شفاف او اسان جوړ کړی شي. دا خبرې اترې د اعلی سطحي اجلاس د صدارت په موقع باندې اجلاس ته د وینا په دوران کې کړي دي. بل اړخ ته وزیر اعلی محمود خان د وفاقي وزیر داخله شیخ رشید سره ملاقات کړی دی. د په دې موقع باندې وفاقي وزیر داخله شیخ رشید ته په وزیر داخله جوړېدو باندې مبارکي ورکړه. وفاقي وزیر داخله شیخ رشید ویلي دي چې مولانا فضل الرحمن په پردي واده کې د عبدالله کردار ادا کوي. زیاته کړه چې مولانا فضل الرحمن اپوزیشن لګیا دی بندې کوڅې ته دیکه کوي. شیخ رشید دا خبرې د میډیا سره د خبرو اترو په دوران کې کړي دي. د ساینس او ټکنالوژي وفاقي وزیر فواد چودھری ویلي دي چې د نوي کال په اولنۍ سه ماهي کې به کرونا او پی ډي ایم دواړه ختم شي. د پنجاب د وزیر اعلی معاون خصوصي فردوس اشقوان د کراټو او کرکټ کولو نه پس موټر سایکل چلولی دی. کتونکو تاسو په سکرین باندې په دې تصویر کې د پیښور پریس کلب د نوي منتخب شوي کابینې ارکان ګورئ. بل اړخ ته د اطلاعاتو دپاره د وزیر اعلی معاون خصوصي کامران بنګش او د انفارمیشن ډي جي امداد الله د پیښور پریس کلب دوره وکړه او نوي منتخب شوي کابینې ته مبارکي ورکړه. آی جي خیبر پښتونخوا ډاکټر ثناء الله عباسي په کره کې د سوځولی شوي مندر دوره وکړه. د ناقص کارکردګۍ په بنیاد باندې د پنجاب وزیر اعلی سی سی پی او لاهور عمر شیخ د خپلې عهدې نه لرې کړی دی او د ده په خالي عهده باندې غلام محمود ډوګر نوی سی سی پی او لاهور تعینات کړی دی. برطانیې هائی کورټ نیب ته د غیر ملکي اساسو د ریکوري فرم براډ شیډ ایل ایل سی په عدم ادایګۍ باندې پاکستانی هائی کمیشن ته د 4.5 اربه روپو د جرمانې د داخلولو حکم ورکړی دی. د ایران صدر حسن روحاني د نوي کال د آغاز په موقع باندې په خپل پیغام کې د قدس فورس د سربراہ جنرال قاسم سلیمانی د قتل د بدلې د اخیستو د عزم اظهار کړی دی. دا په خپل پیغام کې زیاته کړې ده چې د امریکې په رغېدونکي صدر ډونالډ ټرمپ دویم صدام حسین ثابت شو. شام کې د عراقي سرحد سره نږدې په پوځي قافله باندې د حملې په نتیجه کې 30 کسان مړه شوي او 14 نور ژوبل شوي دي. جمعیت علما اسلام د ضلعي امیر او د پخواني MNA مولانا محمد قاسم د تره زوی مولانا عبدالله حق ورسېده. بخلی وروستو په شیرګل خټکو کلي کې خاورو ته وسپارلی شو. بخلی مولانا عبدالله د سرکاري سکول پخوانی استاد او د مولانا محمد طاهر مشر ورور و.
د جمعې د مانځه د ادایګۍ دپاره جومات ته د تلو په وخت باندې په شاهراه ملکڼ باندې یو تیز رفتاره موټر ووهه، کوم چې د ده دپاره د ده اجل وګرځېده. راځئ چې وګورو د لوبو خبرونه. پاکستان کرکټ بورډ د کال 2020 دپاره د ایوارډونو اعلان کړی دی. هغه ایوارډونه د نورو نه علاوه د قومي کرکټ ټیم کپتان بابر اعظم، فواد علم او محمد رضوان ته ورکړی شوي دي. پاکستان د قومي کرکټ ټیم لوبغاړي فهیم اشرف ویلي دي چې د اولني ټیسټ میچ غلطۍ به د کرایسټ چرچ په دویم ټیسټ میچ کې نشي دوهراولی. او اوس ګورو د موسم حال. خیبر پښتونخوا کې د ملک د نورو حصو په شانتې لا په یخنۍ کې کمی نه دی راغلی. اسمان باندې نری نری وریځې اوړي راوړي، یخې هواګانې چلیږي او د شپې چنۍ پرېوځي. دې سره د نن ورځې خبرونه پای ته رسي. ښاد او اباد اوسئ. د لوی الله په امان. کتونکو پښتو فاین ټي وي سبسکرایب کړئ، د ټلۍ په بټن ګوته کېدئ او دغه رنګې دا خبرونه کتنه د خپل ژوند معمول وګرځوئ.